د وینزویلا نیکولاس مادورو د امریکا ځواکونو له نیولو وروسته نیویارک ته رسولې دي او اوس د امریکا په یو زندان کې ساتل کیږي. د هغه نیول د ایران، روسیې او د وینزویلا د نورو متحدینو له لوري غندل شوی، خو په بهر کې میشت ډېرې وینزویلا وګړو یې هرکلی کړی دی. مادورو چې لاسونه تړلي وو او چپل یې په خپو وي، لومړی د نیویارک د مخدره موادو د ادارې یوې ودانۍ ته د ثبت لپاره یوړل شو او وروسته د بروکلین یو کلک امنیتي سار لاندې زندان ته انتقال شو. د فاکس نیوز خپاره کړي ویډیو کې ښکاري چې 63 کلن مادورو د فیډرالي مامورینو له لوري بدرګه کیږي او خبریالانو ته وایي ښه شپه، نوی کال مو مبارک. ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې له نیول کېدو وروسته هغه لومړی د ګوانتانامو بیس ته یوړل شوی و او له هغه ځای د نیویارک هوایي اډې ته انتقال شوی. د جنوري په 3 په یو خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه فوزي عملیات تشریح کړ چې په وینزویلا کې د مادورو د نیولو لپاره ترسره کړي وو. هغه زیاته کړه چې امریکا به د لنډ وخت لپاره د دې هیواد چارې پر مخ بوزي. So we are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. دا روښانه نه ده چې ټرمپ د هیواد چارې پر مخ وړل څه معنا لري. ټرمپ خبریالانو ته ویل چې د خپل کابینې ځینې غړي یې ټاکلي چې په وینزویلا کې به د چارو ذمہواري ولري، خو نور تفصیلات یې ورنکړل. د امریکا یو لوړپوړي فوزي جنرال ویل چې د 100 میاشتو د تیاری وروسته په دې برید کې 1.5 سل امریکایي الوتکو برخه اخیستې وه. د مادورو نږدې ملګري او د هغه مرستياله ډیلسي روډریګس لا هم په واک کې ده. ولسمشر ټرمپ په خپل وینا کې روډریګس ملاتړ څرګند کړی وو، خو ډیلسي روډریګس بیا مادورو د وینزویلا یوازنی ولسمشر وباله او امریکایي برید یې د دوړو هېوادونو په اړه یو ناوړه داغ په توګه یاد کړ. د وینزویلا د اپوزیشن د مشرانو وضعیت هم لا روښانه نه دی. دغه مشري د امریکا ملاتړ کوونکي ماریا کورینا مچادو کوي چې تیر کال یې د نوبل د سولې جایزه ګټلې وه. هغې په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې د ازادۍ شیبه را رسېدلې ده.